بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، کله موږ فکر او سوچ کړی دی چې دا موږ ولې پیدا شوي، زموږ د زندګۍ مقصد څه شی دی، او کله چې موږ وفات شو هغې نه پس را روان ژوند چې کوم دی هغه نه ختمېدونکی ژوند، هغې دپاره موږ څه تیاری کړی که نه؟ ای موږ هسې مهمل پیدا شوي چې بس پیدا شو به مړه شو خبره ختمه؟ نه. آیا موږ دې دپاره پیدا شوي چې ډېره دنیا وګټو، ډېرې پیسې وګټو، هغه که په هره لار باندې د حرامو د لارې، که د حلالو د لارې، که د بل چا مال باندې ډاکه وکړو، که نه زموږ یو بل عظیم مقصد شته د زندګۍ. هغه ذات چې موږ پیدا کړي یو، دا ټوله دنیا یې پیدا کړې ده، ټوله دنیا ټول عالم چې دی تخلیق کړی دی. هغه فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما دا انسانان او پیریان نه دی پیدا کړي مګر د خپل عبادت او بندګۍ لپاره، لیکن موږ اصل مقصد پرېښی دی او دنیا پسې روان یو. هغه چې هغه زموږ مقصد نه دی، صرف یو ضرورت دی، هغې نه موږ هدف او یو مقصد جوړ کړی دی، او کوم چې زموږ مقصد دی او هدف دی هغه موږ پرېښی دی. ځان سره حساب وکړئ محترمو، مخکې د دې نه چې تاسو سره حساب وشي.